السلام علیکم مومن خان فرهادی مستاسي په چوپړ کې دوستانو د نن ورځې درس موږ تاسو HTML ټیکسټ فارمټینګ یا په HTML کې د تورو د لیکلو بڼه چې موږ څنګه توري یا کرښې په HTML کې لیکلی شو په کومه بڼه باندې په HTML کې د تورو د لیکنو بڼه یا HTML فارمټینګ چې دی دا د تورو د غوره لیکنو او بڼولو لپاره کارول کیږي چې په لاندې ډول دی دوستانو. اول مخکې د تشریح کوم هغه مهم فارمټینګ یا د لیکلو بڼه ما راخیستې ده چې ډېر مهم دی او په ورځني ژوند چارو کې ډېر استفاده ترې کېږي. نو اول دوستانو د بی ټیګ دی. د بی ټیګ چې د بولډ مخفف دی د تورو د ډبل لیکلو لپاره کارول کېږي دوستانو. دویم چې د سټرانګ ټیګ دی. د سټرانګ ټیګ چې دوستانو د تورو د اهمیت یا مهمیت لپاره کارول کېږي. دریم د آی ټیګ. آی چې د ایټالي هیواد یا ایټالیک د هغې د لومړي توري څخه اخیستل شوی دی او دغه سټایل یا ټیګ چې دی د ایټالوي خط په شکل باندې د تورو خطونو لیکلو لپاره کارول کېږي. د ای ام یا امفسایزډ ټیګ چې دوستانو دغه د تاکید لپاره کارول کېږي او د ایټالوي خط د لیکلو په شان دی خو لږ زره د ایټالوي خط څخه د دې سایز یا اندازه چې د معمولی غټ دی دوستانو یا ډبل دی. پنځم د مارک ټیګ. د مارک ټیګ د تورو د نښه کولو لپاره په زیړ رنګ کې کارول کېږي دوستانو. فار مثال یو موضوع موږ لیکو په هغه موضوع کې یو ځای موږ غواړو چې یو هایلایټ وکړو یو په نښه یې کړو یا یو زیړ رنګ ورکړو نو د هغه رنګولو لپاره دغه مارک ټیګ څخه استفاده کوو. د یو ټیګ چې دوستانو د انډرلاینډ یا د تورو د لاندې یو خط جوړوي چې د هغې لپاره استفاده کېږي. بیا وروسته دغه په عملي ډول دا ټول ګورو موږ کار به پرې وکړو. د سټرایک ټیګ چې دوستانو د تورو باندې د یو نري خط کېکاږلو لپاره کارول کېږي. فرضاً که زه یو خط لیکم چې افغانستان په اسیا کې موقعیت لري یا فرضاً افغانستان په اروپا کې موقعیت لري نو هغه اروپا چې زه غواړم دغه باندې غلط ده که نه اروپا کې موقعیت نه لري نو دغه اروپا باندې یو خط کېکاږم نو هغې څخه د سټرایک د ټیګ څخه استفاده کوو. اتم دوستانو د سوپر سکرپټ ټیګ یا ایس یو پی ټیګ دا د یو عادي خط د لیکلو د کرښې څخه لږ پورته د تورو یا خط د لیکلو لپاره کارول کېږي دوستانو. په ریاضي کې موږ تاسو لیدلي چې 2/3 دغه 2/3 یعنې دغه 3 چې د 2 په توان کې لیکل شوی دی د دغسې لیکنو لپاره کارول کېږي دوستانو. نهم سبسکرایب ټیګ. سبسکرایب ټیګ چې دوستانو د یو عادي خط د لیکلو د کرښې څخه لږ لاندې د تورو خطونو لیکلو ته هغې لپاره دوستانو دغه استعمالیږي. لکه فرض مثلا موږ ضریبونه به لیدلي وي که نه په ریاضي کې 2/3 یا لوګاریتم 2 فرض مثال دغسې که نه دغه ضریب د لیکلو لپاره د سبسکرایب د ټیګ څخه موږ استفاده کوو. اوس همدغه ټول نهه واړه کوم د فارمټینګ یا د لیکنو بڼه چې موږ ولوستله دوستانو دا اوس په عملي ډول استفاده کوو یا کاروو. دوستانو دغه زموږ یوه د ویب پاڼې بڼه البته کوډینګ بڼه یې باډي ټیګ دی او باډي ټیګ په منځ کې زه غواړم دغه پاراګراف ټیګ دوستانو دلته پکې ولیکم او بیا په دې کې هماغه خپل کوم ټیګونه یا فارمټینګ چې موږ ولوستو هغه دلته نه استفاده وکړو. اول راځو بولډ چې موږ ویل دوستانو چې دا د خطونو د بولډ لپاره استفاده کېږي. او زه غواړم چې دغه افغانستان له زره ډبل وښیم په لیکلو کې نو بېرته بي ټیګ به بندوم. اوس دوستانو دغه بي ټیګ چې دی او دغه د اوپننګ ټیګ او کلوزنګ ټیګ د دې ترمنځ چې افغانستان لیکل شوی دی د افغانستان موږ تاسو ته لږ زره ډبل ښیي. زه همدغه وزمه ثبتومه عملي به یې وګورو. د پریکټس 2 په نامه مې دغه ثبت کړ. دغه دوستانو دغه صفحه موږ راخلاصوو یا ویب پاڼه ګورئ افغانستان لږ زره ډبل ولیکل شو. اوس دوستانو په دویم نمبر کې د سټرانګ ټیګ و چې هغه موږ اوس دلته ګورو چې څنګه هغې څخه استفاده کوو. فقط سټرانګ لیکو او بېرته سټرانګ دغلته بندوو یا پای ته رسوو. فقط یو سیف کوو او ګورو په صفحه کې خپل
یو ریفریش کوي یا تازه کوي دا سترانګ یا د سترانګ ټیګ د بولډ او سترانګ دواړه سره یو شان دي فقط فرق دومره دی چې بولډ یو سټایل دی فقط د خط د ډبلولو لپاره استفاده کیږي او سترانګ چې دی د تاکید لپاره د یو خط د اهمیت لپاره ترې استفاده کوو دریم دوستانو د ایټالیک ټیګ یا آی ټیګ چې د لږ زره دغه خط موږ تاسو ته کوږ په بڼه راولي لږ زره کوږیي یا ایټالیک سټایل په شان دی وګورئ افغانستان لږ زره ایټالیک سټایل شو دوستانو بل چې دی د ای ایم ټیګ دغه اسلامیک چې دی د ای ایم فارمټینګ یا د خطونو بڼه پې استعمالوم چې په څه ډول ښکاري سیف کوم مې زم خپل صفحې ته ویب پاڼې ته ګورو سره معمولي شانتې کوږوالی یې پکې راغی چې دغه د امپسایز یا د تاکید لپاره ترې استفاده کیږي بل نمبر چې دوستانو د مارک ټیګ د مارک ټیګ لکه څنګه موږ چې ویل د زیړ رنګ د ښودلو لپاره استفاده کیږي او زه هم دغه اسلامیک ته یو زیړ رنګ ورکوو د تاکید لپاره دوستانو دا ټیګ بندوو ذخیره کوي زو یو ریفریش کوي ګورو دوستانو هغه لږ زیړوالی پکې راغی بل دوستانو د یو ټیګ یا انډرلاینډ چې د یوې کرښې یا یو تورې کلمې لاندې یو خط کېکاږلو لپاره ترې استفاده کیږي یو دا به ذخیره کړو یا سیب به کړو او به ګورو ریفریش به کړو ګورئ یو لاندې یو بل خط کېکاږل شو چې ته د یو ټیګ یا انډرلاینډ وایي دوستان بل دوستانو د سټرایک ټیګ دی سټرایک چې په خط باندې بل خط کېکاږي لکه اوس به عملا وګورو سټرایک ذخیره به کړو لاړ به شو خپل ویب پاڼې ته ویب پاڼه به راتازه کړو ګورئ دغسې یو خط پرې راوکاږل شو دې ته چې وایي سټرایک بل دوستانو د سوپر سکرپټ یا اس یو پی ټیګ چې غواړم دغه اسلامیک کلمه د عادي خط په نسبت باندې لږ پورته بوزم نو دغه لپاره دغه د سوپر سکرپټ ټیګ څخه استفاده کوو راځو ګورئ دغه د عادي خط په نسبت باندې لږ پورته راغی دې ته وایي سوپر سکرپټ ټیګ آخري نمبر دوستانو سبسکرپټ چې د ظریف لپاره ښودل کېږي یا د ظریف یا یوه کرښه یو خط غواړو چې د عادي خط څخه د هغې په اندازه یا د هغې څخه لاندې د راوستلو لپاره د سبسکرپټ ټیګ څخه استفاده کوو ګورئ ښه دا اوس پورته دی دا اوس بېرته به لاندې راشي ګورئ دوستانو دغه د ایچ ټي ایم ایل فارمټینګ یا د ایچ ټي ایم ایل د تورو د خطونو د لیکلو بڼه چې تقریبا هغه مهم ټیګونه چې د لیکلو لپاره ترې موږ استفاده کوو په ورځني د ژوند په چارو کې هماغه دوستانو ما تاسو ته تهیه کړي او اماده کړي وو د بیا ځل لپاره تاسو په خدای تعالی سپارم السلام علیکم ورحمت الله